دا هغه ځای دی چې چا نه ګړۍ یا چشمې یا څه شی هم ورک شي نو دلته لیکلي المفقودات ورک شوي اشیا ګړۍ او د چابي وغیره تصویر هم ورکړی لاست اینډ فاوند مطلب څه دي پیدا کړل هغه دلته جمع کړه ستا نه څه ورک شول هغه دې نه اصول کا دا د نبي پاک علیه الصلاة والسلام کور مبارک دی چې کوم دلته مکتبه جوړه ده شاید ابي طالب دی بره دې خوا جبل ابو قبیس دی او هغه مخصوص کړکۍ دي دوه چې د هغې باره کې مشهوره خبره ده او دغلته باب السلام دی چې نبي پاک به عمره کوله په دې دروازې به ورته او د دې دا باترومونه دا باترومونه د ابو جهل کور و دا د قریشو هغه خاص ځای و او دې نه لاندې چې کوم دي هغه دار ارقم و د ارقم رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي دی د هغه کور فراخه و هغوی به پکې مشورې کولې او دا د نبي پاک علیه الصلاة والسلام چې کوم خپل قومیانو قریش هغه دغه ځای کې اوسېدل تاسو خیال وکړئ دا د باترومونه چې کوم دي د ابو جهل کور او بره دا د نبي پاک او د نبي پاک اصل کې د تره کور نبي پاک به دلته اوسېده او بیا دغلته مخامخ دغه ځای کې د مخامخ د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور چې بیا نبي پاک علیه الصلاة والسلام هغې سره نکاح وکړه نو بیا به دلته پاتې کېده او دې ځای کې دلته د ابوبکر صدیق کور هم و اگر چې د ابوبکر صدیق کورونه مختلف و دوی په مکې کې اوسې بهر هم و